هغه تاریخي ماڼۍ چې بېلابېلو وختونو کې ترې مختلفې استفادې شوي. د غزني په مقر ولسوالۍ کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې دا ماڼۍ که یو وخت د شاهانو او حاکمانو د تفریح او بوختیاوو ځای و، خو د تېرې ادارې په مهال بیا ترې د زندان په توګه هم کار اخیستل شوی. د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري وړمه ورځ دلته د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون پرانیستل شو. دا دنګه ماڼۍ اوس د تعذیب او ځورونې ځای نه بلکې د ځوانانو او ماشومانو د فکري تنویر مرکز دی. کتابتون شاوخوا 3000 ټوکه کتابونه لري چې دیني، علمي، تاریخي، ادبي او فرهنګي موضوعات رانغاړي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو وویل چې د دې کتابتون جوړېدل د علمي پرمختګ او د مطالعې فرهنګ د ودې لپاره یو مهم ګام دی او له خلکو یې وغوښتل چې د کتابتون د لا غني کېدو په پار دي په کورونو کې خپل اضافي کتابونه هم کتابتون ته راوړي ترڅو نور ورنه استفاده وکړي او اجر یې څښتن ته ورسیږي. بلې خوشبختانه باید یادونه وکړم چې په مقر ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د مقر عامه کتابتون په نامه باندې مو دا کتابتون پرانیست چې په تېرو وختونو کې هېڅ دغه ولسوالۍ ته توجه نه وه سوې. خوشبختانه دغه لومړی ځل شو چې د غزني اطلاعات فرهنګ ریاست دلته عامه کتابتون پرانیزي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه کتابتون د مطالعې فرهنګ پیاوړتیا لپاره خورا ګټور دی. یو ځوان وویل داسې مرکزونه موږ ته د زده کړې لپاره لوی فرصتونه برابروي چې مخکې یې نه درلودل. نو موږ هر یو د دې مسؤل یو چې مطالعه وکړو. یو هېواد په قلم جوړېدلی شي. د یو هېواد د پرمختګ راز مطالعه د علم څراغ د ډیوه ده او خلک یې پتنګان دي. نو کتابتونونه فعاله کول په یوه ټولنه کې دا ډېر مهم دي. باید هغوی ته موږ ورشو او فعاله ونډه پکې واخلو. کتابتون هره ورځ د سهار له 8 بیا تر مازدیګره پورې خلاص وي او خلکو ته به اجازه وي چې کتابونه په پور واخلي او یا په ځای مطالعه وکړي. بلخوا د مقر سیمه ییزو مشرانو هم د یاد کتابتون په جوړېدو خوښي څرګنده کړه. ویې ویل چې دغه ماڼۍ پخوا هغه زندان و چې دیني عالمان او مجاهدین به د تېرې ادارې د عسکرو لخوا دلته شکنجه کېدل او ربړونې به ورکول کېدې، خو اوس ډېر د خوښۍ او حیرانتیا ځای دی چې پخوانی زندان په اوسني کتابتون بدل شو. بیا مرته چې موږ ډېر خوشحاله یو. د مخه د جنګ ساحه وله دا لکه زندان داسې ځای و. خلک علما کرام یې راوستل، دلته به بندېدو، دلته به والد کېدو، دلته به ټکول کېدلو، دلته به په زور اقرار باندې کېدو. نو اوس الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو چې نن د هغو په ځای باندې دلته موږ ته کتابتون جوړ شو. اوس چې خدای راځي په مخ کې به دغه زندان و، بندیخانه به وه، جنګونه و، ټکا وه، دلته ډېر سخت بدال و. اوس چې خدای راځي چې اوس کتابتون کې جوړ شو نو دا د موږ دپاره به څونه د فخر ورځ وي او د څونه د خوشحالي ځای وي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هیلهمند دي چې د کتابتون جوړېدو سره به د علمي او فرهنګي ودې لپاره نوي امکانات رامنځته شي. حفیظ الله بریال، حریت راډیو، د غزني مقر ولسوالۍ.